د پاکستان چې کوم پولیټیکل سیټ اپ ته نه په هغه کې صوبایي حکومت چې د هغه سربراہ وزیر اعلی او ټول اختیارات وزیر اعلی سره گورنر ته علامتي سربراہ ویل شي چې د سره په اکچوال کې اختیارات نه د انګريز په زمانه کې چې کله به هغه ته د ښکارا شو چې په یو صوبه کې بغاوت کیږي د آزادۍ لپاره یو تحریک چې کوم نه زور ونیسو نو هغه په هغه وخت کې گورنر راج ولګو گورنر لا محدود اختیارات ورکړل ځکه چې گورنر با اکثر چې کوم نه انګريزو چې گورنر لا لا محدود اختیارات ورکړل په دې طریقې سره به هغه بغاوت یا چې کوم حالات به ونه داغې هغه نارملایز کولو کوشش وکړو پاکستان د آئین د قانون مطابق وفاقي حکومت سره نو پارلیمنت سره او صدر سره دواړو سره د اختیار شته چې دوی په یو صوبه کې گورنر راج لګي کله به گورنر راج لګي نو ګوري دا په هغه حالت کې چې یا بیرونی خطر ده یا اندرونی خطر ده یا چې کوم دی نو داسې سچویشن حالات جوړ شوي دي چې صوبایي حکومت د هغې په فیس کولو کې د هغې په کابو کولو کې مکمل ناکامه شي نو بیا صدر گورنر راج نافذ کولی شي خو چې کله صدر په یو صوبه کې گورنر راج نافذ کی نو د هغې نه پس په پارلیمنت نه منظوري اخلي که منظوري وانه اخسته نو بیا گورنر راج به واپس کیږي بله دا خبره ده چې پارلیمنت په یو صوبه کې گورنر راج لګولی شي او ورسره دا خبره ده چې صدر داسې گورنر راج لګولی شي چې صدر گورنر راج ولګوي د هغې صوبې چې کوم په صوبه کې لګولی د هغې صوبایي اسمبلی نه منظوري واخلي نو بیا هم لګېدی شي د څومره وخت لپاره لګي نه د 2 میاشتو لپاره گورنر راج لګي په دې کې ایکسټنشن هم کېدی شي خو مور دین 6 منثs گورنر راج نشي چلیدی د شپږو میاشتو نه سیوا گورنر راج نشي چلیدی ورته چې پاکستان کې مخکې گورنر راج لګېدلی دی نو ډېرې پیرې ته لګېدلی دی بلکې دا خو د پاکستان پیپلز پارټۍ د زرداري صاحب په حکومت کې 2009 کې هغه پنجاب کې گورنر راج لګولی 2013 کې په بلوچستان کې گورنر راج لګولی گورنر راج انتهایی قدم دی د جمهوریت خلاف شی دی چې ته چې کوم دی نه په یو صوبه کې چې کوم صوبایي حکومت دی هغه د خلکو په اوټ باندې راغلی دی د عوامو د اوټ منډیټ دی ورسره چې د عوامو منډیټ ورسره دی نه ته هغې نه چې کوم دی نه د هغې حکومت ختم کړي او ګورنر راج ولګي نه که لږ وخت لپاره هم دی خو دا یو غیر جمهوري قدم دی نو چې کله ګورنر راج ولګي نه هسې خو موږ څنګه چې ووایو که نه چې ګورنر سره اختیارات نه خو چې کله ګورنر راج ولګي نو ټول اختیارات ګورنر سره راشي او ګورنر دغه لکه محدود اختیاراتو خاوند شي بیا دی د دغې وزیر اعلی اختیارات د کابینې اختیارات دا چې څنګه دی غواړي هغه د هغه شان استعمالولی شي